السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دا د کور په ښځو پسې یا مثلا په ماینه پسې یا په لوڼو پسې سترګه وړل، څارل، دیني چې غلط حرکات ونه کړي، دا خو به غاړې د سړي نه پابندېږي. او محترمه حدیث مبارکه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هر یو تاسو مسؤول یاست خپل اهل، شپنیان یاست، په ورځ د قیامت هم پوښتنه درڅخه کېږي. نو هر سړی د خپل کور د نارینه او د زنانه او چې د ده تر تصرف لاندې د هغو مسؤل دی، د هغو حرکات به څاري، ټلیفونان به څاري. اوس خو داسې وخت ته راورسېدلو چې یو سړی په ماینه خبر نه وي، خو د لین جوړ کړي دي، چا سره د ټلیفون په توسط باندې لوڼو لین جوړ کړي. حتی د علماو کورونه مو ولیدل چې د موبایل په وجه باندې یې لوڼې ولاړلې، د زنا ښکار شولې. نو په دغه زمانه کې تر هر څه دا مهم دی سړی خپل کور وڅاري، د ښځو حرکات وڅاري، اولادونه وڅاري، نارینه وڅاري، زنانه وڅاري، سترګه ورپسې یوسي. دا خو غاړې خو نه پابندېږي، بلکې پر موږ باندې لازم، فرض، واجب دی. ځکه دا خلک اوس دی سهار دکانداریو کاروبارو ته ووځي، کور باره و سپین سرې ته ور وسپاري، وایي خو په کور کې سپین سرې شته. نو خو وار سپین سرې بیا د ښځې عقل، نو نجونې بازارو ته راوتلي. ډېر احتیاط پکار دی. کوم ماحول چې اوس ما ته رامعلومېږي د مسلمانانو، سبحان الله، دا ټول زموږ بې احتیاطي ده. حجاب و ساتر موږ نه کوو، ښځې راوځي بیا نو د زنا ښکار شي. بیا دا اوس څو 3-4 دوسیې یا کیسونه ما ته پراته دي چې ښځې په زناو باندې د زنا ښکار شوي دي، مړونه، وایي موږ څه ورسره وکړو. نو چې مردار یې کړي بیا نو ما ته راوسپاري. نو زه اوس څنګه ورسره برابره کړم؟ زه اوس څه ورته ووایم؟ ماتې په غاړه کې راچولی ده. بس ته که مشوره راکوې کوه، مړه یې که مړه کوم یې کوه، طلاق یې که طلاق کوم یې، دماغ زما داره خراب کړي. زه اوس څه وکړم؟ ډېر کوشش به کوئ موبایلونه، خو غټ موبایلونه ښځو ته ورپرېږدئ لامه، کوچني موبایلونه د ضرورت پر بنیاد هغه هم څارئ، تعقیبوئ یې. ډېر حالات خراب دي محترمینو. 12 لکه شاګردان زما سره شته د میډیا په څپو کې. نو څه حالاتو، څه ناولدي به زما تر غوږ نه رارسېدلي. دا فتنې ټولې د ټلیفونانو څخه راوتلي دي. په یو حدیث کې راځي، حدیث نمبر 61 د معاذ رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. صفحه 221 الفصالث مرقات نمبر جلد نمبر اول کتاب الایمان. هغه حدیث ډېر پراخ دی. د حدیث په پای کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي له کړه له دې څخه مه پورته کوئ ادبا. معنا دا له کړه مه ایږدئ، له کړه مه ځینسته کوئ، له کړه دي موږ چې څوک په وو او خو وبېرېږي، په الله کې هم وبېرېږي. د حدیث معنا دا ده چې دا ښځه دغه مه یې لکوه، څاره یې. ملا کریم رحمت الله علیه د دې حدیث متعلق څه فرمایي؟ وایي دغه وهل د دې للتأدیب دپاره، د ادب د لا للتعذیب دپاره، د عذاب نه دي چې ته زیرهیې تکلیف ورکوې وهې، که وهې هم پر ادب باندې بیا وایي. معنا دا که دا دغه نه اصلاح کېدله په وهلو باندې د ادب ورته راکلی، نو بیا ته په دې کې سستي مه کوه. ځکه الله جل جلاله د سورة النساء په 14 آیات کې راته فرمایي، وایي نصیحت ورته وکړي، ځایونه ځینې جلا کړي، واضربوهن، بیا ووهي که پر دا یوه ترتیب هم نه سمېدل، او خو وبېرېږي د الله څخه، د الله جل جلاله د امر مخالفت مه کوئ. دا حدیث مبارکه ډېر شیان مشترکه په لاس. یو خو د ښځې وهل په هغه صورت کې که په نصیحت نه سمېدله، په خوابدي نه سمېدله، بیا یې وهل روا دي. د یې وهل نه چې مثلا لاس یې ورمات کړي، پښه یې ورمات کړي. دوم د دې حدیث مبارک مطلب دا دی چې تاسو ادب ورکوئ ښځو ته. دغه هم ادب دی چې په ټلیفون کې غلط حرکات نه وکړي. دغه هم ادب دی چې بې سترې ونه کړي. نو دغه په دې پسې سترګه وړل، دوی څارل، دا بلکل اجر لري. غاړې خو دې بیخي نه پابندېږي. محترمینو تاسو د خپلو فامیلو چوکیدارانو واوسېږئ. سبحان الله، داسې معصوم پاک کورونه چې د علماو کورونه وو، د حاجیانو کورونه وو، د مجاهدینو کورونه وو، خو د دغه ټلیفون په وجه باندې لوڼې د زنا ښکار شولې.
لوڼو یې په زناو باندې شروع وکوله. دا ټول د دې ټلیفونانو برکات چې موږ میډیا او انټرنیټ او ټلیفونان کور ته راننه ایستل، نو ډېر 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 احتیاط به کوو. والسلام علیکم ورحمة الله.